زه حنفي یم خو زما دا خبره یاد ساتئ چې زه مجتهد حنفي راغلی یم الحمدلله. سبحان الله. زه مقلد نه یم. ما دعوه د اتحاد کړې ده. په خندا کې که په خندا کې اړوې کو په ګپ کې اړوې کو په ریشیا اړوې خو زه یو ځل لاړم د یو ملګري سره سره که نه راسره هغه وخت نه وي چې کېناستم نو هغه ډېر ښه ملا راغلی دی چې ورسره کېناستم نو ته یې ګورې ته ګورې دا غیر مقلدینو مجتهد دی خو ګورې زه د احنافو مجتهد یم. په کومه ویډیو ما سره مې ته مجتهد دی خو ګورې ته دا مو چې جوړ دا مفتي مجتهد نه دی. زه الحمدلله مې مجتهد راغلی یم نو زه ګورې مجتهد یم دا به نه وایي چې دا مقلد دی. زه مجتهد یم الحمدلله د احنافو مجتهد یم. اوس کې پریشان یم په پکه پیاړه ستاسو خپله خوښه ما ته یو کس چې ستاسو ویډیو راولېږلی پیر صاحب دعوه کړی چې زه مجتهد یم. یاره که ته راسره منې نه یم او که ته نه منې نو بس ما ته اعتراض کړی دا خو د دغه د فتاوو چې کوم دی نو طبقات د مجتهدینو و بیان کړي دي که نه دغه دي که نه دغه د فقهاو دي اول متقدمین او متاخرین او دغه چې کوم دي اوه طبقات د اول طبقه د مجتهد مطلق ته دویمه مجتهد فی المذهب ده پوهیم دریمه مجتهد فی المسائل ده. نو تاسو چې دا کومه دعوه کړې ده که نه نو دا اوس کومه طبقه ده اتمه ده سره یم خو ته به ما سره ته دا منې نو علي خو نه یې منې نو بیا نه څه نه نو په دې زمانه کې خو د مجتهدینو دروازه بنده ده دا چا لیکلي دا شامي چې مفتي چې کوم دی به مجتهد یو او مجتهدینو دروازه بنده ده. هغه شامي کوم دی لیکلي رسم المفتي کې همدغسې لیکلي چې مفتي چې دی هو المجتهد هغه مجتهد دی او مجتهدین چې عبارت مانن په شامي کې درس کاو عبارت دا کړي د دې نه مراد اجتهاد مطلق دی. نه تاسو اوس څه وایئ چې لکه زه اوس د اتمې طبقې مجتهد یم چې ته راسره ورې ورته کې کومې جوړې ده او څوک زه د مردان یم. داسې خو مفتي صاحب ډېرو خلکو ته داسې خو ډېرو خلکو ته به لکه مسایل یاد دي که نه چا چې پتاوې کتلي دي یا لکه ډېرو خلکو ته به دا دغه وي که نه لکه مونږ خو داسې لیدلي دي ما خو په خپله باندې په تخصص کې هم دا خبره ویلې ده چې طبقات د فقهاو چې کوم دي دا ما په کاټلنګ کې کړی دی مولوي صاحب فضل الله مفتي صاحب سره دا شایسته ګل صاحب زوی مفتی اعظم ایشیا بالکل منم د سره یاد ساته زما په پسندیده شخصیاتو کې مته مولوي صاحب دی مفتی اعظم ایشیا دغه د لاسو لیکل وینې ختمه خو بس مته مولوي اوس په موږ څنګه وایو چې لکه مفتی ګوهر شاه صاحب د اتمې طبقې مجتهد دی نه کنه ګوره نه یو ځای کې خو اوس مفتي صاحب ځان ورننه باسه که نه یا پنځمه دې ته ویل کېږي چې دی نه په ترجیح قایل وي نه په تطبیق قایل وي نه په تمیز قایل وي په اسم نه قایل دا طبقات الصالحه ده ثانیه خو پکې مولوي صاحب لوستنه ده سره نه خو خبره پېږي هغه تاسو ته ما ووایې که نه چې اوس په موږ څه کوو ته څه کوې زه ملاست یم لا لکه چې ته وایې چې مونږ به څه کوو او لکه اوس په تاسو ته مونږ څه وایو که نه لکه تاسو خو هم دغسې نو اوس په مونږ څه وایو چې مفتي صاحب اوس خدای پاکه اووه طبقات خو د فقهاو او د مجتهدینو درې بره تېر شوي دي اوس چې مفتي صاحب دعوه وکړه نو اوس به مونږ خلکو ته څه وایو چې دا اوس بله طبقه شروع شوله او که نه نو د ځانه خبرې کوې که نه دا ته چې وایې چې اوس بله طبقه شروع شوه دا تا ته چا ویلي دي چې بله طبقه شروع شوه نو لکه په دې لنډه زمانه کې چا د مجتهد دعوه نه وه کړې نو دا تا ته چا وایي چې مجتهدین هر هغه کسان دي چې هغوی لکه دیوبند زه تاسو ته ووایم که نه په دیوبند کې لوی لوی علما او دغه بریل کې لوی لوی علما تېر شوي دي په هغې کې هم چا داسې دعوه نه ده کړې چې زه مجتهد یم دعوه یې دا نه ده چې دی ویلي دي چې زه په استخراج د فروعو باندې قادر یم خو ټیک شوه که نه خو لکه زه به ووایم چې مفتي شفیع صاحب او دغه رنګې احمد رضا خان صاحب لکه دغسې مسایل هغې چې کوم په خلاصو تحقیق کې دا وایي وایي اسحاق بن راهوی او داود اصفهاني مجتهدین دي او حال دا دی د هغوی مجتهدین یې مونږ هم نه وولي مونږ نه منو ځکه ولي مونږ ځکه نه منو چې غیر مقلدین او قياس نفي كوش سوق قياس نفي كي هو لا يبقى نشي رتيني
نه دا څنګه قیاس نه پکو جی دا چالي کړی چې قیاس نه پکو یا خدای هغه خو مشهور نقاط القياس او زتا څه کوم چې اوس د دې نه خبر نو زه کوم داوود ظاهری علي ساق ابن رحمه مشهور نقاط القياس تاسو اول دا خبر وکړه چې دا د ظاهری فرقي چې کم دینو دا هو ظاهریان دې ته چې په نفس ظاهر د حدیث باندې عمل کوي او نفس د قیاس کوي نه او دا اصفهانو کنه دا اصفهانو کنه جی دا د اصفهانو اوس ګوره په اصفهان کې جی دوه ډلې وې کنه یو فاطمیه وا یو ظاهریه وا باطینیه به ورته دا نه کنه جی دغه ځکه تاسو پوه نه شوي کنه جی دغه تاسو پوه نه دا چې دا اوس تاسو دا خبره دا ځکه یو ځکه خبره لګه غلطه شوه چې دا ولایت صغرا کې کنه پیس د تجلیات چې وینو هغه پس د کمالات د ولایاتو نه پسې پیس د تجلیات ذاتیه چې وی نقشبندیه کې زموږ طریقې کار دادي د ولایت صغرا څونه مراقبه چې موږ ورکو هغه د ذات او د صفات د الله نه ورکو نه دا خو د امام رباني رحمت الله علیه چې هغه مجتهد په تصوف ته او داغه د رائے نه خلاف دي دا خبره نه کنه دا خو د امام رباني طریقې کار دا څونه رحمت الله علیه د څونه د نقشبندیانو مواد چې دي کنه هغه د هر طرف نه شروع دي زموږ طریقې کار دی چې موږ اولو ولایت الصغرا کې قلب او روح او سر لطیفه ورکو دا غینه پس مراقبه ورکو خپل کې سره یا دوا خورا کنه نو زمانه ها نو بیا د هغې نه پس معمول زمونږ دا دی چې مونږ ولایت صغرا باندې مراقبات درو عام خصوصي خلفاء ته مونږ د ولایت صغرا اجازه ورکو او په هغې کې دایرې خصوصي چې دي د هغې نه پس مونږ حقیقت کعبه او کو حقیقت صلات او حقیقت القرآن دا ټول اشیاء چې ته وګورې کنه دا د تجلیات او کله د شیولات او مرتبې دي دا مونږ نن سبا کړي دي دا نه ورکو دا ولې او کنه نو مشایخ یې نه ورکوي خلک دې نه جی نه دا خو دا تصوف علم د حال د قال نه دی کنه دا خو به د یو سینې نه بل سینې ته منتقل کیږي او مرشد به د خپل مرید په حال باندې عالمي چیرې دا مرید مې وسو په دې مرتبه کې روان دی نو ما خدا خبره تاسو ته کړې و چې تاسو وې چیرې زه 13 کال ولی وم د ولایت داوه مې 13 کال کړو د اجتهاد داوه مې څه کال وکړه وی مجتهد په ولی نو یو خدای نه چې چالي کې چې مجتهد په ولی یاره مو دا خو بدیهی خبره ده یو خبره وکم بدیهیات او پارجي څوک دلیل نه وي ځکه چې دا و طبقات د فقهاو زموږ کم دي زما دا ایمان نه کنه چې دا احمد بن محمد صاحب جی دا احمد بن محمد صاحب قدوري چې دام د الله ولیو وایم چې د دلیل پیرمنو تنبیه خو پیوي کنه نو تنبیه چا کړی تنبیه دا کنه جی چې عام سړی سره مونږه دونه په احترام او په عزت باندې او زمونږ مشایخ په دې باندې چې تواتر را روان دي په دې باندې اجماع را روانه ده نه خبره کومه په دې باندې چې اجماع را روانه ده چې زمونږ د مجتهدین چې ونه دا اولیاء زه تاسو یو ناشنا خبره کومه د اجتهاد لپاره شرط ولایت دا تماته په یو کتاب کې ثابت کړو نو تعالی په غي باندې 100 روپے درکو 100 روپے حکم دي 100 روپے حکم دي خو زه به تاسو ته جی زه دا خبره جی بدیهی د ګوره کنه لکه یو خو په زور باندې په زور ځانو د کولی زه تاسو ته جی خبر وکم تاسو دا منه نه تاسو نه تاسو کوم صبر تاسو نه تاسو کوم چې داوود فقها دي د طبقات دي یا د نه علاوه چې د رستنی کم دي یا د مخکنی کم دي یا د امام ابو حنیفه صاحب چې کوم استادان دي چې کوم مجتهدین په خپل زمانہ کې کنه یا داغه رستو چې کوم دي نو زه د تاسو د ایمان ستاسو دا ایمان دی کنه چې دا اولیاء کنو دا ایمان چې دا علماء او اولیاء کو صراحت کتابونو د دې په علم کې راغلي نو د تصوف بس ټیک شو جی دا زما جواب شو چې کوم سړی مجتهدی په تواتر سره دا خبر را ثابته ده مونږ ته د مشایخ او د ستاسو مشرانو نه چې هغه سړی به ولی وي نه دا څنګه ده بغیر د ولی هم یو سړی به ولی نه وي هغه به مجتهد وي نو داسې لکه څوک داوود اصفهاني دا تاسو هم داوود اصفهاني دا غیر د ظاهریو مجتهد دی ولی نه دی د چا مجتهدو د ظاهریانو داوود اصفهاني پوه شو جی داسې خو جی داسې خو یو خبره وکړو داسې خو مجتهدین دی امت مجتهدین نه ګوره زه ته داسې یو خبره وکم جی خو بیا د حق او د باطل خبره ده کنه دې طرف ته چې وګورئ نو د شیعاګانو چې کوم مجتهدین دي نه هم نه منو
هغه موږ نه منو بل طرف ته چې وګورو چې کنه د خوارجو داود اصفهاني او اسحاق ابن راهوی خو زمونږ د طرفه مجتهدین دي. عبدالغني دا په دې تصریح کوي چې وی باندې زه ته یو خبر وکم جی ما خدا سے تعریف کتلې دی چې فاطمیه یو ډله وا په اصفهان کې تاسو نوم دی زه درځم ان شاء الله په دې ولایاتو او بحث کوو خجی زما په مجلس کې کې نه د جنت کېږي په څه رقم مکو وای ما بس په دې ولایاتو او بحث کوو نو بس زه ستا ما ته چې څوک د اتانو پیدا راکړي زه هغه ته خوشحالي کوم په ولایات او باس کوو زه بزان سره مکتوبات شریف دوړم او جی دا ټول ولایات په ان شاء الله ته دا وړاندې ما مکتوبات دي مکتوبات زماره پر سند دي زه بس صحیح شو نو اوس زه سو وایم جی اخیری کې زه فیصله وزان سره څو پورې مې د مفتی سے مبارک مبارک نه لیدلې وی هیڅ نشم ویلې اوس په وې چې څو پورې مې د مجتهد او د مفتی مبارک نه لیدل نشم دا مجتهد جی پس موصوف پس سره وو دا اوس تاسو وایي کنه صفته ملحظه په مو خورو څو پورې چې مې د مفتی سے نه لیدل نشم ویلې دا نه مجتهد متبحر وته اوس وایم کو سو وایم جی متبحر وته اوس په موږ څنګه وایو چې لکه مفتی ګوهر شاه صاحب د اتمې طبقه مجتهد دی یا دا ونه کوم مفادار سرګپی نه کوم پاکستان